د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د نمونیا ناروغۍ ځپولي ماشومانو شمیره ورځ تر بله لا هم په زیاتېدو ده او مجموعي توګه د رواني یخنۍ موسم کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د داسې ناروغانو شمیره نږدې 11,000 ته رسېدلې. ماشوم دی هغې ته که چېرته هم د ساه اخیستلو کې تکلیف جوړیږي، یعنی ډېرې تیزې ساګانې چلیږي یا یې شونډې شنې شوي وي او ساه اخیستلو کې مسله یې ورته، نو هغې سره سره که چېرته یې سینې نه اواز هم راځي او یا الټۍ کېږي، خوراک نشي کولی، پی نشي څښلی، نو دا د شدیدې نمونیې علامات دي او په دې صورتحال کې پکار دا دی چې زر تر زره د ماشوم مستند ډاکټر ته یا نږدې اسپتال ته ورسولی شي. د پنجاب صوبې د صحت چارواکو په وینا یوازې 13 ورځ په دغه صوبه کې 12 ماشومان له دې ناروغۍ مړه شوي او د جنوري روانه میاشت کې مجموعي توګه 240 ماشومان مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي په روغتونونو کې یې سیوا کټونه ایښودي دي او یوازې د پیښور LRH حیات آباد میډیکل روغتون او KTH درې واړه روغتونونو ته 13 ورځ 1400 ناروغه ماشومان راوستل شوي. ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ څخه د احتیاطي تدبیرونو له لارې ماشومان بچ پاتې کېدل شي. د غټه وجوهات دا نن سبا دا سیزنل چینج دی، صحیح ده، ډراینس دی، صحیح ده، بارانونه نشته دی، دوړه زیاته ده، صحیح ده، مین وجه دا دي. او دریم چې دی دلته که موږ خپل واټ کې هم وګورو میکسیمم چې دی کم ماشومان چې موږ سره نمونیا سره هغو نه چې موږ تپوسونه وکړو نو شاته ورسره یو ډبې پروت دي، ډېر ډبه وپایي، صحیح ده، مور خپل پی نه ورکوي. زیات وجوهات دا دی. او بله غټه وجه چې دی ویکسین سره زموږ دغه نه دی، ویکسین ټیکه حفاظتي ټیکې کم چې لګول ضروري هغه غټه وجوهاتو کې شامله ده. ډاکټران وایي د ماشومانو خوراکي کمی هم یوه مهمه وجه ده چې زیاتره میندې د ناپوهۍ له امله ماشوم ته د خپلې سینې شوده نه ورکوي. उसमें ये कि वो माएँ जो जिनकी न्यूट्रिशनल कमी होती है, जिनमें खुद खुराक پکار ده د ماشوم ژغورنې په اړه موږ پوهه خوره کړو. د ماشوم او د مور دواړو صحت او خوراک د یو بل سره تړلي وي. که مور د سینې شودو په ګټه پوهه وي، د ماشوم د خوراک او صفایۍ ترڅنګ حفاظتي ټیکو هم خیال ساتلی وي، نو داسې د ماشوم د ناروغۍ امکان ډیر کمیدی شي. د خیبر پښتونخوا په ټولو لوی روغتونونو کې چې د ماشومانو درملنې لپاره بیل واردونه موجود دي. ډاکټران وایي د نمونیا علاج په وخت پکار دی او داسې ماشومان د درملنې له لارې رغېدلی شي. لکه په دې لنډو الفاظو کې ریسپریټري سپورټ ورکول پکار دي او د سره سره چې زموږ طرف کوم ماشومان راځي، چونکې دې کې اکثر ماشومان ویکسینیټډ هم نه وي او د غذایت کمی هم وي، پکې کمزوري ماشومان وي، نو دې ته د انټي بیوټیک ورکولو اجت هم پیښیږي. نو اکثر هسپتال کې چې کوم داخل ماشومان وي د اکسیجن یا د ریسپریټري سپورټ سره سره د انټي بیوټیک ورکولو اجت هم پیښیږي. د خیبر پښتونخوا په پیښور او مردان کې چې د نمونیا ناروغانو کچه نور هم سیوا لیدل کیږي. ډاکټران وایي دا ځکه چې د یخنۍ سره سره د سیلۍ خچنتیا هم د دې ناروغۍ د اضافي یوه وجه ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.